مولانا فضل الرحمن د اشرف غني په اړه عمران خان ته څه وویل؟ پاکستان به څنګه تباه کیږي؟ د چا په لاس به تباه کیږي؟ عمران خان ته ولې ګواښ دی؟ عمران خان به بیا په کوم سوري پټیږي؟ او بلخوا بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه څه وویل؟ څنګه مبارزه کوي؟ ولې تر فشار لاندې نه دي؟ دا او ډېرې نورې مهمې خبرې په همدې ویډیو کې کتلی شئ. زموږ چینل همدا اوس در سره سبسکرایب کړئ. لومړی راځم دا درته وایم چې د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا پر عمران خان سختې نیوکې کړي دي. هغه په یوه ولسي غونډه کې ویلي عمران خان به هم د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني په برخلیک اخته شي. فضل الرحمن زیاته کړې ده چې د عمران خان حکومت مشروعیت نه لري او بې صلاحیته دی. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا غواړي افغانستان او پاکستان هیڅ وخت ښه دوست نشي. فضل الرحمن چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ وروستیو شخړو ته په اشارې وویل چې دولتونه ممکن د سرحدونو په اړه مختلف موقفونه ولري، خو دا هر څه د مذاکراتو له لارې حل کیدونکي دي. د یادولو ده چې مولانا تر دې وړاندې هم پر عمران خان توندې نیوکې کړې وې او ویلي و چې که وضعیت همداسې روان وي پاکستان به هم ډیر زر سقوط وکړي انشاءالله. ترڅنګ بل مهم خبر دا دی چې ښاغلي متقي د فرانسې له خبري اژانس سره په تازه مرکه کې ویلي له نړۍ سره یې راشه درشه او تعامل عادي دی او دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی. هغه دا کار تقریبا رسمیت پیژندل وبلل. ښاغلي متقي وویل د رسمیت په برخه کې چې څومره پرمختګ شوی دی د رسمیت خو همدغه اثرات وي چې راشه درشه زیاته شي، تجارت شي او هیوادونه له یو بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. زموږ مفاهمه او خبرې چې له هر چا سره مو کړي دي په هغوی کې ښه لاسته راوړنې لرو او دا یو پرمختګ دی او مزل مو کړی دی تر یوه حده پورې او تر هدف نږدې شوي یو. څه باندې 5 میاشتې مخکې طالبانو خپل حکومت اعلان کړی دی خو د پاکستان او ایران په ګډون هیڅ هیواد هم لا په رسمیت نه دی پیژندلی. درنو لیدونکو له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه چې زموږ ویډیوګانې ګورئ. سول افغان یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی، ویډیوګانې مو لایک کوئ او خپل نظریات مو په کومنټ کې لیکئ. ستاسو سبسکرایب، لایک، کومنټ زموږ لپاره مهم دي. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.